په AI باندې د نظم، نعت او ترنم جوړول اوس بیخي آسان شول. رب ये किरदागर ये तल बाये ویډیو کې مې درته طریقه ښودلې وه څه ډول د جیمینای په وسیله کولی شو نظم او ترنم آماده کړو، خو هغه داسې و چې محدودیت یې درلودو، یا ګوګل جیمینای اکثریت ته کار نه کول او یا هم 10 سکندو نه زیات موږ نشو کولی چې یو اډیو یا هم میوزیک. په دې ویډیو کې درته یو مکمله طریقه یو داسې اپلیکیشن ښایم چې تاسې کولی شئ د 3-4 منټو څخه زیات نظم او ترنم او یا هم میوزیک هم آماده کړئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو ملګرو سره هم شریک کړئ او د اپلیکیشن لینک ترلاسه کولو لپاره په کمنټ کې AI ولیکئ. تاسو دوه اپلیکیشن ته ضرورت لرئ، یو چټ جی پی ټي یا هم جیمینای او بل سونو AI. نو فرق نه کوي چې هر یو وي، سونو AI د نعت جوړولو لپاره او چټ جی پی ټي یا جیمینای د سکرپټ لیکلو لپاره. د اپلیکیشن ډاونلوډ څخه وروسته به تاسو دا راخلاص کړئ، دې کې به اکاونټ جوړ کړئ، کنټینیو وذ ګوګل، د ګوګل سره به یو اکاونټ یا جیمیل ورسره لاګین کړئ. دلته به تاسو خپل ایمیل انتخاب کړئ تر څو د لاګین شي. نو لومړی باید تاسو سره نعت یا نظم شتون ولري، یا به تاسو سره خپله وي، یا هم تاسو کولی شئ په AI باندې دغه نعت نظم را پیدا کړئ. دلته به موږ اجازه ورکړو. نو دغه نعت نظم چې تاسې آماده کړه دا به بیا یو AI ته ورکړئ، لکه چټ جی پي ټي ته یا ګوګل جیمینای ته. دلته به موږ راشو، جیمینای ته به داخل شو. جیمینای ته به موږ ووایو چې ماته یو حمد راکړه، او زه غواړم د حمد په یو AI ټولز باندې د حمد په شکل جوړ کړم، یعنې ماته یې ترنم کړي. نو زه به ورته ووایم ګوګل جیمینای ته چې ماته یو بشپړ لارښود آماده کړه تر څو زه وکولی شم چې دغه حمد آماده کړم. طرز هر څه یې باید ماته راکړي. نو دلته مکمل هغه کلام یا هغه برخې چې په دې حمد کې شامل دي هغې موږ ته راکړي. ټکس برخه کې دا به موږ دې ځای نه کاپي کړو. دغه ټکس یعنې دا هغه شعر دی، هغه حمد دی چې دا به موږ دلته پیسټ کوو په لیریکس برخه کې، یعنې هغه کلام د کلام په برخه کې. د هغې نه وروسته د طرز برخه ده، سټایلز برخه، سټایل کې به دغه ټیګونه موږ راواخلو، مطلب په کوم طرز باندې دغه حمد وویل شي. مطلب موسیقي ونه لري، مطلب په دې کې ډول یا نور وسایل نه وي شامل. دا به موږ راواخلو دغه لیریکس سټایلز برخه کې به دغه پیسټ کړو چې مطلب په دې طرز باندې باید دغه حمد وویل شي. نو هغه طرز هر څه موږ مشخص کړل، را به شو بیرته او د ټایټل یا عنوان په برخه کې به عنوان هم ورته اضافه کړو. نور کار آماده دی. د هغې نه وروسته په کله چې موږ نوم ورکړو، زه ورته نوم ورکوم مربی کردګار پښتو بای فتح. نو دلته راځو، یعنې تقریبا کار خلاص. اوس به راشو دلته په کریټ باندې کلیک وکړو. کله چې دا کریټ کړو نو یوازې په یعنې په لنډ وخت کې موږ ته دغه اډیو یا دغه حمد جنریټ کوي، تولیدوي، موږ ته جوړوي. او دلته موږ کولی شو دا د ویډیو په شکل 10 سکنډ ډاونلوډ کړو، او د اډیو په شکل یې تر 3-4 منټو یا څومره چې زیات موږ کولی شو دا ډاونلوډ کړو. نو داسې نورو ویډیوګانو لپاره موږ در سره فالو کړئ، ویډیو ملګرو سره هم شریکه کړئ، او د آرټیفیشل انټیلیجنس زده کړې لپاره موږ در سره وڅارئ.